سلامونه، وخت مو په خیر. له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت مهمو خبرونو ته اشراغلاست. ویاند بریالی پیسې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او د ښځو د حقونو په راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښیي. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشرې میشرا یمیني پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا ترې تمې شوي دي. د میرمن یمیني په وینا په دې ډله کې 2 میلیونه نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نومونه لیکلي وه، شاوخوا 88,000 محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کولې، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي، لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړي چارواکي، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. میشرا یمیني له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د اسلامي امارت حکومت له رسمیت پیژندنې او هغوی ته د نړیوالې ټولنې د مرستو لپاره له سپارلو مخکې د نجونو د تعلیم او په نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو ضمانت ترې وغواړي. شاوخوا 10 میلیونه افغانان روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوالې ادارې په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان 10 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې هلته روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نشته او دوی له دې اړینو خدماتو بې برخې دي. دغه ادارې ویلي چې دوی د اړمنو کسانو د ژغورنې لپاره نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري، او په خبره افغانانو ته باید دا فرصت برابر شي چې روغتیايي خدماتو ته له لاسرسی ولري. سرچینه کاږي په دې برخه کې څونه ځنډ راځي، نو لا ډېر افغانان په تېره ښځې او ماشومان له ګواښ سره مخ کېدلی شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ټینګار کړي چې باید پر وخت عامو خلکو ته د روغتیايي خدماتو د رسولو هڅه وشي، څو خلک له ګواښونو څخه وژغورل شي او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ولري. هند او ترکمنستان د ټاپي پروژې په اړه خبرې کوي. د هند ولسمشر رام ناتھ کوویند ترکمنستان ته تللی او له خپل ترکمنستاني سیال سره به د ګڼو نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د ټاپي پروژې په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د هند ولسمشر دا سفر د ترکمنستان د ولسمشر سردار بردي محمدوف په بلنه ترسره کړی دی. راپورونه وایي چې د ټولو مسایلو ترڅنګ د ټاپي پروژه د بحث تر ټولو مهمه موضوع ده. ټاپي په سیمه کې د غازو د لیږد تر ټولو ستره پروژه ګڼل کیږي چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته رسوي. دا ټاپي پروژې نه لیکه تر افغانستان رسېدلې، خو په هیواد کې دننه یې تر دې دمه چارې نه دي پیل شوي. او په وروستیو کې دا لرو چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایلو دستګاوې، زغروال وسایط، نور مهمات او پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له هغه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې ده. له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت لنډ او وروستي خبرونه مو همدلته پای ته رسېږي. هر چیرې چې یاست ښاد اوسئ.